بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله د جمعې خطبه شروع وي د دغه خطبې پر مهال باندې هغه سنت چې تر لمانځه مخکې کیږي د هغو کول جایز دي که جایز نه دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله خطبه ویل کیږي د خطبې ویلو پر مهال باندې د مؤمن مسلمان دپاره لازمي خبره دا ده چې خطبه به اوري. تر داسې اندازې پورې په صریح حدیث کې راغلی دي چې یو څوک و یو چاته دا ووایي چې چوپ سه، دا لا هم لغوه کار دی. دا چې وایي چوپ سه دا هم لغوه کار دی. نو نه به نفل کی، نه به سنت کی، نه به نور ذکر کی، یوازې او یوازې به په ادب و په وقار کښیني او امام ته به ګوري، د امام خبرو ته به یې غوږ نیولی، نه به بل څه اوري، نه به د چاته خبرې کی. دا صحیح طریقه ده. فتاوی الدور المختار مع الرد جلد ام صفحه 543. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.